ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. ننګرهار والي ته د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ملک جان له لوري د افغان انګلیس جګړې له وختونو پاتې شوې یوه تاریخي توره وسپارل شوه چې د جهادي اثارو خوندیتوب موزیم کې به وساتل شي. ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم مخون ته ولایت مقام کې د یادې تورې د سپارلو پر مهال ملک جان وویل دغه توره چې د قبایلي سیمې ځوانانو د افغان انګلیس په جګړه کې کارولې وه لومړی یې نیکه بیا یې پلار او اوس د 40 کاله ساتلې وه. د جلال آباد ښاروالۍ د اسد یا زمري 40مې ورځې د ښې او غوره نمانځنې په پار د ښار په بېلابېلو ځایونو کې بیرغونه، بیلبورډونه او لایټینګ سیستم لګولو لړۍ پیل کړې ده. د مسؤلینو په وینا د اسد 40مې د نمانځنې لپاره د یوې لویې غونډې د تنظیم او ترتیب چارې هم د جلال آباد ښاروالۍ په غاړه دي چې دغه له ویاړه ډکه ورځ ولسونه په شاندارو مراسمو سره ونمانځي. جلال آباد ښار کې 3 کسان ټابلیټکا ګولیو سره ونیول شول. د ننګرهار ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه خبره شوې خبرپاڼه کې د امنیه قومندانۍ ویان سید طیب حماد له قوله ویل شوي د جلال آباد ښار لومړی امنیتي حوزې منصوبینو د کشفي معلوماتو پر بنسټ 3 کسان د 2523 دانې ټابلیټکا ګولیو سره نیولي دي. او د ننګرهار وادي کرنیز زمارتي شرکت تولیدات نړیوال نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول. د ننګرهار ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د دې ولایت وادي کرنیز زمارتي شرکت په کابل کې د کرنې او مالدارۍ په لومړي نړیوال نندارتون کې خپل د زیتونو تیل، د زیتونو اچار او د نجارۍ فابریکې تولیدات نندارې او پلور ته وړاندې کړل. ساتوی